بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث السابع عمدة الأحكام من كلام خير الأنام دا شروع چې موږ نمبر حدیث ته راورسېدو عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه د حمران نه روایت ده چې دا د عثمان رضی الله عنه غلام و انه رأى عثمان د عثمان رضی الله عنه ولد دعا بوضوء چې هغه د اوداسو بره وغوښتلې وضوء په فتحې د واو سره د اوداسو بو ته وایي یو وضوء ده چې واو له پیش ورکې دا په معنی ده اودس سره راځي نو وای د عثمان رضی الله عنه ولید چې د اوداسو به وغوښتلې فافرغ على يديه من انائه د لوښینې په لاس باندې راواړولې فغسلهما 3 مرات لاس درې کرته وینځه کله چې اول ته اودس شروع کې نو په لوښي کې به ډایرکټ لاس نه باسي تبا اول اوبر اواړه لاس به وینځي نو کبه ته د اوبو لوښي ته دننه لاس داخله سباق نه کوي درې کرته لاس وینځه ثم ادخل يمينه في الوضوء به خلاص د اوبو په داودس په اوبو کې نه ایسته ثم تمزمز واستنشق به خلیته اوبو واچولې او پوزې ته واچولې واستن سره او پوزې سن کړه ثم غسل وجهه 3 به مخدر کرته وینځ او يديه لاسونه الى المرفقين ترڅنګلو 3 درې کرته ثم مسح براسه به مسح وکړه په سر باندې ثم غسل كلتا رجليه 3 به دواړه خپې درې کرته وینځلې ثم قال به فرمایل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وما نبي علیہ السلام ولد چې زما دا ودس پشان او دس وکا وقال وی فرمایل من توضأ نحو وضوئي هذا چا چې زما دا ودس پشان او دس وکا ثم صلى ركعتين به 2 رکعات وکړه لا يحدث فيهما نفسه پدې 2 رکعاتو کې د خپل ځان سره خبرې ونه کړلې کله کله سړی مانځه کې ودرېږي داغه سوچ او فکر په نورو ځایونو کې څوک د دکان حساب کوي څوک د سي ستيري په مانځه ودرېږي هغه ځان تر یادې وې دا کار ونه کې بلکې مانځه کې دا بالکل الله ته متوجي غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله رب العالمین با په دې 2 رکعات منځبانه د ټول مخکینی ګناونه معاف کړي محترمو د حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا وداسه طریقه ذکر شو عثمان رضی الله عنه خلق ته د په د پاره عملی دا وداسه طریقه کې بعضی وخت کې چې یو طریقه عملی و نه خودل شي څوک په نه پويږي نو پکار دی علماو ته چې هغه بعضی طریقې خلکو ته عملی کوي په دې وجه باندې تاسو ګورئ د کتابونو کې دا د حج طریقه بار بار موږ ته بیانېږي خو تر هغه چې یو سړی حج په سترګو نه لیدلې تر هغه دا صحیح په نه پويږي د دې وجه نه کوم علما چې حج ته نه تلي هغه باسي طریقه بیانای چې د سی بکې خو هغه مکمل عبور پینه لري د هغه سړی نه چې هغه یو سړی به عالم بم نه حج ته بتلې اوب په خپويږي وجه سي هغه عملی کار کتلې نو هغه په دې باندې ډېر خپويږي به دې حدیث کې داودس طریقه بیان کړه او دای ویل چې اول بلاس وینځي به لوخي کې داخل کې به بخلوینځي پوزه تبو بواشي او هغه به سن کې او داغه نرسته مخینزل به لاسونه تر څنګهلو پوري
به د سر مسه او داغه نه رست خپینځله. نو حدیثو کې دا یو کرت هم راغلی دي، دو کرت هم راغلی دي، درې کرت هم راغلی دي. ټول محدثینو دی باندې د حدیثو په کتابونو کې بابونه راوړي دي. کدا او د سندامونه یو کرتینځي، کدو کرته، کدرې کرته. خود درې کرتونه اخوا حدیث کې راځي چې چا وبو واچول مثلا مخ سلور کرتینځي، لا سلور کرتینځي. حدیث کې راځي فقد اساء وتعدى وظلم، د ګناه وکړه، د ظلم وکړه، د حد نه تجاوز وکړه. ورسره زما عزتمند او داس چې کې د خین دامونو نه شروع کوله، پاودس کې پوزتا خلیته وبا چول دا هم فرض دي. پوزو سن کولو باندې نبی رسول الله حکم کړه او داسه کې به پوزو سن کې لا سینځي ال المرفقین تر څنګهلو پورې د لاس دازه دا به ور سره هم منځي. ځکه دا د عربي او قاعده ده چې اله د پاره د انتها د غایې راځي. غایه په مغایه کې داخل ده کنه، وې که غایه د جنس د مغایې نه و به داخل ده. دا د لغت عربي قاعده ده. نو دلته دا څنګل د جنس د لاس نه ده، د پلاس کې داخل ده، نو ته به دغه ځای پورې دا څنګل وینځي. او داغه نرسته دایول کله چې سړی او دسو کې بیا راولګيږي دا 2 رکعات مونږ وکي. دي ته ویل کېږي دا او دس نرسته 2 رکعات مونږ دي ته تحیۃ الوضو ویل کېږي. یو د تحیۃ المسجد، مسجد لاره 2 رکعات مونږ وکي. یو د تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو دي ته تفکر کې او دس وکا 2 رکعات مونږ وکي. بدلته او دا 2 رکعات دار او داس نرسته کولای شي. ورسره دای ذکر کړه چې داغه نرسته 2 رکعات مونږ کول او پاغه کې الله ته متوجه کېدل چې ته بالکل الله ته متوجه خو دې خو ستا سوچ نه وي، نو د دې په وجه باندې به الله ستا ګناونه معاف کړي. نو دا ودس او د مانزه فضیلت ته معلوم شو چې د دې په وجه باندې رب العالمین د انسانانو ګناونه معاف کړي. او داغه نه دا مسله ثابت شو چې ګوره د اودس کې د ترتیب نه ده، دا هم فرض دی. ګوره چاول خلیته او با چاول به پوجي ته به مخ به لاسونه به سر مسه به خپي. اوس کې وسړی راولګي اول خپینځي او به لاسونه او به مخ او به امدار شام پوزا. نو دا اودس نه کیږي. نبی رسول الله په ټول عمر کې د اودس نه دی کړی. نو ترتیب په اوداسه کې دا فرض دی. ګوره کله خپونه دي شروع وکړه ستا دا اودس ونه شو. خلاصه دا چې په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د اوداسه طریقه بیان کړله. او په حدیثو کې چې موږ وګورو نبی په دې باندې حکم راغلی چې تاسو اودس پورا اودس کوئ. نو پورا اودس دا دی چې ځان به سړی نه خلاصوي، لږونته کې به مخ هم مږي، لږ به لاسونه هم مږي، او طریقه باندې اودس کول او په دې کې کمې اوبه استعمالول. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.